د سه شنبې شپه باران وریږي. باران وریږي. د سه شنبې شپه د باران وریږي. د شپې 9 بجې ده. د کابل سپي څنګه وغپېدل چې دا به له لږې نه غپېږي که یخنۍ نه غاپي. ډېره شېبه وشوه د سپیو غپاره. زه نه پوهېږم چې سپي ولې غاپي. سګل اغا شیرزی والي خو نه دی چې سپي دې وجنګوي او هلکان ورته میلې ته راشي. ډېره شېبه وشوه د سپیو غپا ده چې دا به د لږې نه غپېږي که یخنۍ نه غاپي. ما ته مې کله یاد شو زه چې وړوکی وم کوترې به مې هم ساتلې او سپي مې هم خوښېدل. مورجانې ډېر زیات نازولم خو پلارجان مې اخوا دېخوا نه پرېښودم. یا به ښوونځي یا به جومات ته تلمه، یا مې څاروي سره ول، یا مې مالونو ته واښه راکول. کله ناکله به مې ځان سره ټپې کولې. زمونږ په کلي کې د هرې ډېرې سپی معلوم و. د ملایانو په خبرو چا سر نه خوږوه چې څوک په خپل کاله کې سپی وساتي نو ملایکې ورته نه راځي. د جهادیانو وخت کې نو بیا د سپیو جنګول داسې دود شو چې دښمنۍ پورې سیالۍ پې کېدې. زه چې وړوکی یم کوترې به مې هم ساتلې او سپي مې هم خوښېدل. هم چې به کله د شپې د خپلو ځمکو بخور ته تللو نو سپی به هم را سره پوله په پوله یو ځای وګرځېده او کله به داسې وشو چې ما به ورخ تړلو نو ده به لاټین په خوله کې ونیولو. سهار به مونږه پراټې وخوړې او سپي ته به خدای خبر چې کومه سړه قطره چا واچوله که به نهار پاتې شو د چا به یاد کې نه و. اوس چې مې دا د سپیو غپا واورېده د کلي ښکلی سپی مې نیغ سترګو ته ودرېد. هغه زیړچکی د لیوه په شان و. مونږ پې ډېر ګران و. مونږ چې د بدې ورځې ښار ته ټکډه راوړه نو د هغه په لیمو اوښکې راغلې او بیا تر ډېره په سړک باندې موټر پسې و. زه د کابل له سپیو نه هیله کوم چې نور ونه غپېږي. هسې دې شور نه کوي، خلک دې خوب ته پرېږدي، څوک ورته غوږ نه نیسي، هېڅ کیسه کې نه دي. یو د ځواب په زړه کې ګوتې وهي. ډېر ښکلی، ډېر ښایسته.